دا عابد صاحب یو غزل لیکلی چې شیرین جانان مې کراچۍ ته روانېږي نو هغه په خپل ځای ښه دی او زموږ دا په خپل ځای انشاءالله چې ښیي و چې څنګه به اخرم ټیپر زه چې والی نشم په کټر زه د خېټې کټر یادوم په خېټه خوب پردي خیرات له روانېږي په درې مجموع کله مړېږي او ما چې رسخت که دی خبرو پردي خیرات ته برابرو خیرات خو په زورمنډۍ کې ځکه دی ته په خرګاډۍ کې محمد پټي صاحب رواني دی به د غوښې په ارماني په خوشکروجو یې زړه کله قلاریږي په درې مجموع کله مړېږي او چې خیرات نه وي غریب جاړي یو غټ خیرات د خدایه غواړي په پردي جن چې نظر شي دلته په ده باندې اختر شي اوس به شکور ته وررسېږي دلته به بې ورسوځېږي هلته واده کې مشرانو ته قاریږي په درې مجموع کله مړېږي او د غټ خیرات کور ته چې ورشي د غټ خیرات کور ته چې ورشي پکې د میخې نه خبر شي دلته به پروت دی مقامي وي ورسره ډېره خوشحالي وي چې کمې وریجې تشي پاتې راپنډ کې دی سادر کې زیاتې د وریجو ټول غوړي په ملا د بهیږي په درې مجموع کله مړېږي پروردګاره خیرات خور شو اوس ترې نه پاتې کلی کور شو بوډا خو نه دی خلکه ځوان دی بس خیراتونو له روان دی که ورته ډېر زیات نصیحت کړم وایي چې بیا به هم دا عادت کړم بابره ډېر خلک د خېټې نه زارېږي په درې مجموع کله مړېږي والسلام